راتلونکي 18 او 19 پرو ماکسونو کې به انټرنیټ تقریبا د مفت سره برابر وي. اپل په خپلو موبایلونو کې د انټرنیټ د ښه والي لپاره یو ګام پورته کوي چې وروسته به په موبایلونو کې انټرنیټ ارزانه او هم به په کار خورا تیز وي. د انفارمیشن د راپور له مخې اپل د SpaceX شرکت سره خبرې کړې دي تر څو د Starlink سټلایټي انټرنیټ د آیفون سره ونښلي. که د دغه دوه شرکتونو موضوع اخري نتیجې ته ورسېدل نو 18 پرو ماکس چې را روان 2025 کال کې بازار ته راځي. پرته زموږ او ستاسو د داخلي شبکو ته انتنه مستقیما به د Starlink سټلایټونو سره وصل سي. او دا چې ولې دا دوه شرکتونو سمسنګ به هلته غورځولي دي دا تاسو راته ووایاست. دا خبره هغه وخت اودس وکړه چې ایلن ماسک ویل نور به د SpaceX ټولو سټلایټونو ته دا توان ورکوي تر څو مستقیما د موبایلونو سره ځان وصل کړي. د اپل مشران په دې باور دي چې آیفونونه به د 5G سټلایټونو سره داسې ځان وصلوي چې وایي د وای فای راوټر دی. دوی وایي پرمختللي چیپونه او انټناوې به 18 پرو ماکس ته انسټالوي تر څو سټلایټونو سره د موبایل په وصل کې اساني راسي. او که چیرې دوی دا کار وکړي زما په فکر د افغانستان د داخلي شبکو به کور خراب کړي.